زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده زپدې په هغې نه یم د مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کعبه ده. ګران ملګرو، د دې نه پس د شاعر په خیال او په فکر باندې د رڼا اچولو لپاره زه خپل یو ډېر دروند ملګری یو خپل ډېر دروند مشر ښاغلي کاکي جان صاحب ته خواست کومه چې هغوی راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ښاغلی کاکي جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا ادب د باغ سترو ګلونو په پښتو مینو پښتنو السلام علیکم. وای نه پوهېږم چې د څه څه تشبیه درکړم د ګل سره ازري دی او د سپوږمۍ په مخ داغونه د داسې یو اصلي په چې نوم یې پریشان دی د هغه په کتاب خبره ده چې د یو لوړ فکر او دروند شخصیت مالک دی او یو مخلص او رښتینی انسان هم دی. د پریشان صاحب لکه د بوټۍ د ټال بلها رنګونه لري چې هر رنګ یې د بل رنګ نه ښکلی او مزېدار دی. د پریشان صاحب مثال د هغې پرخې دی چې د ګل په پاڼو یې ځان شیندلی خو چې پې کله د لمر په لوشي ولګي نو رنګ رنګونه پکې په ځلا او په زرکېدو شروع شي. د پریشان صاحب په کتاب باندې ډېرو ښو خلکو څه لیکلي دي. د پریشان صاحب په باره کې حیات روغاني صاحب لیکلي دي چې د سعودي عرب په خاوره د پریشان صاحب وجود د پښتو ژبې د یو اکاډمۍ حیثیت لري او سلیم راز صاحب ورته یو انقلابي قلمکار یو انقلابي دانشور هم ویلی دی او ورسره دا هم ویلی دي چې پریشان صاحب صابر دشمن انسان دوست ترقی پسند او امن پسند شاعر هم دی. نو د یو داسې په هستې په کتاب باندې لیکل زما غوندې د بیل مسلې کار نه دی. زه د مخکې نه د خپلې ناپوهۍ او بې علمۍ اقرار کوم او د خپلو غلطیانو معافي غواړم ځکه د پریشان صاحب مثال د بحر دی او بحر لا چا احاطه کړی نه دی. پریشان صاحب یو لارښود شاعر دی او د حساس او باشعور شاعرۍ سره یو خوږمن او دردمن زړه مالک دی. نو ځکه پریشان صاحب د خپل جوبل زړه ویني د قلم په ژبه د کاغذ په دې سپین مخ دې کړي چې د کتاب په شکل سپرلی دی په لمبو کې په دې نوم د ادب میدان ته راغلی چې د ادب لمن پې پراخه او درنه شوې. د پریشان صاحب سوچ او فکر او د هغه د پراخه ذهن عکاسي د هغه د کتاب نوم او ټایټل کوي. پریشان صاحب په یو زرخیزه خاوره سترګې غړولې وې چې په هغه خاوره تل سپرلي خپل د ښایست رنګونه شیندل او په هر طرف په هر لوري به چپې ګلونه په نري بادونه خوځېدل چې د هغې نه به په مزه خوشبو پاسېدله او خورېدله چې ټوله فضا به پرې معطره او خوشبوداره
نن چې په هغه ګلورینه خاوره په هغه ګلدرو باندې سپرلو اور اخیستی او په سپرلو لمبې بلیږي اړخوا تور لوګي بارود بارود او لمبې لمبې دي نو پریشان صاحب وایي کتاب کا سپاره ده بلوره ده کې چندرو ده کتاب کا سپاره بلوره ده کې چندرو ده لمبه لمبه پړونه هم پړکې ده په لمبو کې یوازې د شرخخو په شرزا وختې نه یوازې د شرخخو په شرزا وختې نه زرینه د پښتون بچي بچي ده په لمبو کې پریشان صاحب د خپل قوم فکر او درد ډېر په شدت سره محسوس کوي او د خپل قام او خاورې سره بې کچه مینه هم لري د قوم او د وطن باره کې هغه داسې وایي لمبه لمبه شول په بارودو لر او بر پښتانه لمبه لمبه شول په بارودو لر او بر پښتانه په خپل وطن کې ګرځوي کډې په سر پښتانه کلي په کلي شول زرینه در په در پښتانه د پښتونخوا په عظمتونو باندې اور پور شو زما د سواد په ښایستونو باندې اور پور شو د پریشان صاحب د خپل قوم په دې لمبه لمبه او بارود بارود او بدبوداره ماحول باندې ډېر درمن او فکرمند او هغه په خپل کتاب په مخ د یوې معصومې ملالۍ تصویر هم جوړ کړی چې د هغې په لاس کې قلم دی او هغه د دې خبرې عکاسي کوي چې دغه معصومه ملالۍ چې په وجود خو معصومه او نازکه خو په فکر او په شعور باندې د سقراط او افلاطون عظیمه هغې د خپل راتلونکي نسل لپاره د علم د رڼا خورول غوښتل چې د بده مرغه په کتاب چاپ کېدو نه څو ورځې پس هغه په خپلو وینو سره شو د پریشان صاحب په زړه کې او د قهرجنو او زهرجنو بولو ښکار شو د پریشان صاحب په زړه کې دغه یوې ملالۍ تصویر دی د پریشان صاحب د زړه په کتابونو کې د خپل قوم د لکونو قرونو ملالو تصویر نقش او جوړ دی او د هغوی دپاره پریشان صاحب دا تور لوګي او سرې لمبې نه غواړي پریشان صاحب د دغه ملالو دپاره د امن او د سکون ژوند غواړي او د هغوی دپاره بهار بهار او سپرلی سپرلی وطن او ماحول غواړي ځکه پریشان صاحب وایي زموږ په خاوره موږ له امن راکړې زموږ په خاوره موږ له امن راکړې موږ د جنګونو نه آزاد کړې ربه او زموږ دا لوټې لوټې شوی وطن زموږ دا لوټې لوټې شوی وطن کلي ښارونه بیا آباد کړې ربه او په دې بارود بارود او بدبوداره ماحول په دې بارود او بدبوداره ماحول دا خود د سرو ګلونو باد کړې ربه